دوستانو سلامونه. که غواړئ په انسټاګرام اکاونټ یا حساب کې مو کله چې څوک ستاسې له اجازې پرته ستاسې اکاونټ یو چیرته لاګین کوي یا له ځان سره په خپل موبایل کې خلاصوي، نو تاسو ته نوټیفیکیشنز یا پیغام یا میسج راشي. نو تاسې به هغه لپاره انسټاګرام ته لاړ شئ، په پروفایل به کلیک وکړئ. په پروفایل چې مو کلیک وکړئ بیا به په 3 خانو باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته میسیجز اینڈ سټوري ریپلایز په دې اپشن کلیک وکړئ. دلته وروستی اپشن تاسې سیکیورټي الرټس په دې به کلیک وکړئ. نو فعلا دا اپشن تاسې یې چې دا اپشنونه دواړه غیر فعاله دي. لومړی اپشن یور ډیوایسز اور کیز چینج، یعنی تاسې کله کوم بل موبایل کې څوک لاګین کولو کوشش کوي نو هغه لپاره هم تاسو ته نوټیفیکیشن راشي، نو تاسې به دغه اپشن فعاله کړئ. هغه نه وروسته کانټیکټس ډیوایسز اور کیز چینجز، نو دغه دواړه اپشنونه به تاسې فعاله کړئ. دې نه وروسته کله هم چې ستاسې انسټاګرام اکاونټ کې څوک لاسوهنه کوي نو تاسو ته به پیغام راځي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ له موږ سره د کمنټ باکس لاره شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په پاک او مهربان راوسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.